د جلال آباد ښار په یو څنډه کې د یو مجهز سنوکر کلب پرانیسته. د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش ریاست د مسؤلینو په خبره په دغه کلب کې به نه یوازې دا چې خلک د سنوکر لوبه وکړي بلکې ترڅنګ به د تجربه لرونکو استادانو له لوري د سنوکر د لوبې په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړي. مسؤلین همدار زیاتوي دوی هڅه کوي چې راتلونکي کې د دغه لوبو لړۍ تر ولسوالیو هم وغځوي. موږ وشو کولای چې داس یو کلب فعال کو چې هغه کې اکاډمي موسیقي موږ ورزشي لړۍ ټول ولسوالۍ ته رسولې ځکه له هم امنیت په ټول ولسوالۍ کې شته دی. موږ غواړو چې دغه سنوکر رشته ولسوالۍ ته موږ غځو همدارنګه دغسې اکاډمیانې ورته جوړې کړو تر هغه وشو کولی د ورزش په کیفیت باندې تاثیر وکړي او موږ ښه ورزشکار ولرو. د سنوکر کلب پانګوال وایي په دغه ولایت کې د منظم سنوکر کلب د نشتون تشې ته په کتو یې د 9000 امریکایي ډالرو او 2800 پاکستاني کلدارو په پانګونه د 2 میزونو لرونکی دغه کلب جوړ کړی دی. 9000 ډالر په دې ساختمان یې لګېدلی چې دا ډیکو شوی دی او 28 لکه کلدار یې د 2 میزونه راغلي د پاکستان لاهور اسلام آباد نه. پخوا خو په ننګرهار کې داسې کلبونه نه وو، البته په افغانستان کې یا نه کابل مرکز کې ډېر ښه کلبونه دي چې فکر کوم اولین ځل به چې دومره ښکلی کلب دلته جوړ شوی. دلته د دې کلب د پرانیستې پر مهال د سنوکر د ملي ټیم لوبغاړي صالح محمد محمدي هم برخه لرله. محمدي وایي خوښ دی چې د سنوکر د یو مجهز کلب یا اکاډمۍ پرانیسته کیږي او ځوانانو ته د دغې لوبې د کولو اسانتیاوې برابریږي. بسیار خوشحال هستم که یک اکادمی جور شده و امیدوار هستم که دیگه هم کلب‌های خوبتر جور شود برای نوجوانای ما و برای جوانای ما. یک سرگرمی بسیار خوب است. نوجوانای ما علاقه‌مندی زیاد میشه، استعدادها میبره. دلته په ننګرهار کې د همګړۍ د دې کلب ترڅنګ 25 سنوکر کلبونه فعال دي چې د دغې لوبې مینوال پکې د سنوکر لوبې ترسره کوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.